د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د میدان وردګو ملي راډیو ډېرو درنو اورېدونکو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې د غیر معیاري پمپ سټیشنونو درلودونکو او کارکوونکو ته د یوې سروې په ترڅ کې د احتمالي خطرونو د مخنیوي په اړه لازمې لارښوونې ترسره کړي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د غوی میاشتې په 18 او 19 نیټې 22 تنه افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد او هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د جرمني د سوداګرۍ له خونې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته یې 2600 لویې او وړې شخړې حل کړې. او نن سهار د بدخشان ولایت په اشکاشم ولسوالۍ کې زلزله شوې. د اروپا مدیترانې زلزله پیژندنې سازمان د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.7 اعلان کړی. دا زلزله د کابل ښار په ځینو سیمو کې هم احساس شوې ده. د پاکستان د پوځ وایند اعلان کړی چې لومړي وزیر د ملي قومندې ادارې NCA غونډه رابللې ده. د ملي قومندې اداره د ځمکنیو، هوایي او سمندري ځواکونو لپاره د ګډ ستراتیژۍ او عملیاتي پلان جوړولو ترڅنګ د اټومي وسلو د څار او د هغوی د کارولو څرنګوالي مسؤلیت هم لري. درنو اورېدونکو، لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.